زموږ د کائنات ډیر پیچیده او حیرانونکی څیز دی. په دې کې د سیارو ستورو بناوټ، د دوی وجود، په خاص مدار کې د دوی حرکت او د دین علاوه نور داسې ډیر رازونه دي چې انسان له حیرت کې اچونکي دي. تاسو زموږ د نظام شمسي ته وګورئ، د څومره ناشنا دی. نور په یو مخصوص دایره کې موجود دی او چاپیر د دې نه ډیرې سیارې په خپل خاص مدار کې تاویږي او حرکت کوي. په دې کې د بعضو سیارو هغه مدار نور ته نږدې دی او خاص کر ځمکه په داسې مدار کې موجود ده چې دلته نه ګرمي د حد نه سیوا ده او نه یخني. په دې کې د هر قسم جاندار څیز د ژوندي پاتې کېدو دپاره سازګار ماحول موجود دی. غرض دا دی چې زموږ د نظام شمسي دا نقشه څومره باریکه ده. خدا نه خواسته که دا سیارې چېرته خپل مدار پرېږدي او بهر ته وځي نو د دوی په ټکراو سره به کومه تباهي وجود ته راځي. تاسو د هغې باره کې سوچ کولی شئ، لیکن د دې لپاره یو ذات شته دی چې د هر څه د هغه تابع دي او تر څو پورې چې د هغه امر نه وي کړی نو دوی خپل ځای نشي پرېښودی. نو ملګرو دا باریکات او له دې نه علاوه کائنات کې به سوچ کولو سره انسان په حیرت کې پرېوځي. په دې سوچ سره د انسان په ذهن کې ډېر سوالات پیدا کېږي. په دې سوالاتو کې یو سوال داسې دی چې هغه ډېر مشهور دی او کېدای شي تاسو مو اورېدلی وي چې د دې کائنات جوړونکی ذات خو واقعي طاقتور دی. لیکن سوال دا پیدا کېږي چې څرنګه په دې کائنات کې د هر قسم غټ جسامت ابتدا شوې ده نو دغه شان د دې انتها هم شته. نو د دې کائنات چې کوم جوړونکی ذات دی د هغې ابتدا څنګه شوې ده؟ یعنې چې الله دې کائنات پیدا کوونکی دی نو الله چې پیدا کړی دی. دا هغه سوال دی چې ملحدین خلک یعنې کوم چې د الله وجود نه مني هغوی د انکار په تور باندې دا یو اعتراض کوي. خو دا لازمه نه ده چې دا اعتراض صرف ملحدین وکړي. دا داسې اعتراض دی چې د هر یو انسان په نفس کې موجود دی. د هر انسان نفس دغه نه دا سوال کوي چې داسې څنګه ممکن ده. نو موږ به کوشش کوو چې په بهترین او مختصر انداز کې تاسو ته د دې سوال جواب درکړو. انشاءالله زما دا امید دی چې په دې جواب سره به ستاسو د اعتراض بالکل ختم شي او کوم خلک چې په تاسو باندې د اعتراض کوي تاسو د هغوی جواب هم بیا کولی شئ. الله چا پیدا کړی دی؟ انسان دا تپوس ځکه کوي چې د ذهن تخلیقي دی. د خپل خواوشا حالاتو ته ګوري لکه مخلوقات پیدا کېږي بیا فنا کېږي او دغه شان په ټول کائنات کې مسلسل تبدیلیانې راځي، حالات بدلیږي. دې وجې نه د الله باره کې هم داسې سوچ کوي او پر خپل خواوشا ماحول باندې الله هم دغه شان قیاس کوي. حالانکه پر دې سوچ او قیاس سره د انسان په لویه خطایي کې واقع دی. که انسان چې د ساینس قواعد او اصول مخې ته کېږي او په هغې کې سوچ وکړي نو دلته اشکال به بالکل ختم شي. البرټ آینسټاین کوم چې مشهور ساینسدان دی د یوه تیوري پیش کړې وه د ریلیټیویټي په نوم باندې. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. په دې تیوري کې انسټاین دا واضح کړې ده چې دې کائنات کې وخت یعنې ټایم دا د ټولو انسانانو دپاره یو شان نه دی. وخت د هر انسان سره دغه د حالاتو مطابق برتاو کوي. مثال په طور یو سړی دی هغه د یو کلي نه بل کلي ته پیادل سفر وکړو او د ده نه په دې سفر کې 2 غنټې ولګېدلې. لیکن که دا سړی چېرته په سایکل باندې دې کلي ته روان شي د ده به د سفر دا دورانیه راکمه شي. دغه شان که دی چېرته په موټر سایکل یا په تیز رفتار ګاډي یا په جاز کې دا سفر شروع کړي نو د ده د دورانیه به مسلسل راکمیږي. یعنې څومره چې دی په سپیډ کې ځي نو هغومره به د دغه وخت کمیږي. او که دا سړی چېرته په یو داسې ماشین کې سفر شروع کړي چې د هغې رفتار د رڼا هومره تیز وي یعنې سپیډ اف لایټ سره چې دی کله سفر شروع کړي نو د انسان ته به وخت سټاپ شي، په ځای به ودرېږي. نو د دې خبرې مطلب دا دی ملګرو چې وخت یو جدا قانون دی او دا په ټول کائنات باندې لاګو شوی دی. په دې وخت سره د هر یو څیز عمر ناپولی کېږي. یعنې موږ چې د انسان ماشوموالی، ځواني یا بوډاوالی معلوموو نو هغه په دې وخت سره موږ ته معلومیږي. یعنې وخت یو داسې څیز دی چې دا موږ ته د هر یو څیز ابتدا او انتها ښایي. په دې خبرې سره دا واضحه شوه چې وخت یو مخلوق دی، د دې خالق سوپر پاور دی. دغه ذات دا قانون په دې کائنات باندې لاګو کړی دی او بېشکه الله سبحانه وتعالی د دې نه بېنیازه دی. یعنې د دغه ذات دپاره وخت نشته دی چې موږ د هغې نه د دغه ذات ابتدا معلومه کړو. هر کله چې موږ ته دا معلومه شوه چې د الله سبحانه وتعالی دپاره ابتدا نشته نو د دې نه بیا دا هم معلومه شوه چې دغې ذات دپاره انتها هم نشته، ځکه چې د هر انتها دپاره ابتدا ضروري ده. یعنې انسان چې کله بوډا کېږي نو د هغې نه مخکې ځواني ضروري ده او د ځوانۍ نه مخکې ماشوموالی ضروري دی او د ماشوموالي نه مخکې پیدایش ضروري دی او دا هر څه موږ ته د وخت په مدد سره معلومیږي. او الله سبحانه وتعالی ته د وخت ضرورت نشته، هغه د دې زماني یا وخت نه بهر دی او د وخت دا قانون په هغه باندې لاګو نه دی. اوس راځو دویمې خبرې ته. دا خبره خو هر چا ته معلومه ده او ساینس هم دا مني چې د کائنات ابتدا په بګ بین سره شوې ده. یعنې یو دماکو شوه او د هغې په نتیجه کې دا ټول نظام په وجود کې راغی.
د حیرانتیا خبره ده چې څنګه په یوې دماکې سره ځمکه او بیا په دې کې موجود څه له پاسه 2 میلیونه مخلوقات وجود ته راځي. حالانکه دماکه یو داسې څیز دی چې په دې سره ژوند پیدا کیږي نه بلکې فنا کیږي. د دې داسې مثال دی چې یو سړی ووایي چې په فلانکي علاقې کې غټ طوفان راغی. دې طوفان د یو ځای بل ځای نه خشاک راجمع کو او د هغې نه یو مخلوق پیدا شو. آیا د دې سړي سره به دا خبره څوک ومني؟ ظاهره ده چې هیڅ یو عقل داسې خبره نشي تسلیمولی. وجه دا ده چې مخلوق یو پیچیده څیز دی. که هر څومره غټ طوفان راشي یا دماکه وشي نو په دې سره چېرته هم یو مخلوق په وجود کې نشي راتللی. یعنې د هر یو مخلوق نه شاته غټ عقل ضروري دی چې هغه دا پیدا کړي. نو موږ له دې خلکو نه دا تپوس کوو چې په یوې دماکې سره وړوکی شان مخلوق وجود ته نشي راتللی نو دا دومره غټ او پراخه کائنات څنګه په یوې دماکې سره وجود ته راغی؟ د ډاروین په نوم باندې یو ساینسدان دی. هغه زموږ په دې اعتراض باندې هم یو اعتراض کړی دی. هغه دا ویلي دي چې زه دا خو صحیح ده چې د دماکې طوفان سره یو مخلوق نشي پیدا کېدلی ځکه چې دا مخلوق پیچیده څیز دی او د دې نه شاته بل غټ عقل ضروري دی. نو موږ دا اعتراض کوو چې تاسو د دې کائنات دپاره کوم ذات خالق ګڼئ نو هغه هم پیچیده ذات دی که نه؟ د هغه نه شاته هم یو بل خالق ضروري دی چې دی پیدا کړی وي. نو ملګرو د دې اعتراض آسان جواب دا دی چې زه صحیح ده د دې کائنات دپاره یو خالق دی او د هغه نه شاته بل خالق هم شته لیکن دلته موږ سلسله په ځای نه ودرو بلکې اخوا بسیزه د یو خالق دپاره بل خالق د بل دپاره بل دا سلسله به دغه شان جاري وي. لیکن اخر کې خو به یو داسې خالق راځي که نه چې د هغه لپاره بل خالق نه وي نو هلته به بیا څه کې؟ د دې خبرې آسان حل دا دی چې او د دې کائنات دپاره خالق شته چې هغه وحده لا شریک دی. هغه بل چا ته محتاج نه دی. هغه د مخکې نه موجود دی او په هغه باندې چېرته هم فنا نه راځي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی خپل مکمل تعارف کړی دی په سورة الاخلاص کې او په هغې کې دا خبرې کړي دي کوم چې موږ اوس تاسو ته بیان کړي. انسان د الله یو لاډله مخلوق دی. الله سبحانه وتعالی د ده سره د اویو میندو نه زیاته مینه کوي. د دې انسان دپاره الله سبحانه وتعالی جنت تیار کړی دی او انسان به په دغه جنت کې همیشه وي. دا څو ګورئ همیشولي د الله خپل صفت دی او الله سبحانه وتعالی د انسان د ځان سره په خپل صفت کې یو ځای کړی دی. سره دې نه چې فرق شته دی د خالق او مخلوق په منځ کې. د دې انسان لپاره یو اعلی مقام تیار کړی دی چې هلته به د خپل خود مختاري وي. هلته به د امر چلیږي او څه چې دی غواړي هغه به ورته میلاویږي. بل طرف ته د انسان دی چې ځان یې په دې معامله کې ډېر ساده جوړ کړی دی او ته چې دې کله د الله باره کې تپوس وکړي نو دې په شک کې پرېوځي او دا وایي چې زه د دې کائنات دپاره خالق نه منم بلکې دا ټول کائنات چې د ځان نه اتفاقا په وجود کې راغلی دی او دا ډېره د افسوس خبره ده. نو ملګرو دا د ملحدینو هغه یو اعتراض و د کوم دپاره جواب چې موږ تاسو ته وړاندې کړو. که ستاسو په ذهن کې بیا هم چېرته اشکال موجود وي نو تاسو موږ سره د هغې ذکر په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. موږ به پوره کوشش کوو چې ستاسو ټول شکوک او شبهات ختم کړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له د فطرت ولا عقل را نصیب کړي او کومه لاره چې د هدایت ته په هغې دې الله موږ روان کړي. آمین.